بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. په تېر درس کې مونږ په ایمیل سیګنیچر باندې کار کړو. غواړم نن تاسو ته په یو بله موضوع باندې چې په نوم د ویکیشن ریسپاونډر یادېږي په هغه باندې کار وکړم. ویکیشن ریسپاونډر څه شی دی، څنګه استعمالیږي، څه لپاره استعمالیږي؟ ګورئ، کله چې تاسو په یو دفتر کې کار کوئ، دولتي اداره یې، غیر دولتي اداره یې، هر ځای چې اوسي، نو تاسو کله کله دفتر نه رخصتي اخلئ، یا خپل رسمي رخصتي یا غیر رسمي رخصتي، مطلب رخصت اخلئ. یا یو مشکل پیدا کیږي، تاسو دفتر نه ځئ، د 3 ورځو لپاره رخصت اخلئ، یا یو ټریننګ ته ځئ بار ته. نو کله چې تاسو د دفتر نه بار استئ یا بار ته ځئ، رخصتي اخلئ، نو تاسو نشئ کولی خپل ټول د دفتر کارمندان چې دي دوی ته ووایئ چې یاره زه نه یمه. تاسو کولی شئ چې څه مشکل پیدا کیږي دغه کس سره ارتباط ونیسئ، او هغوی خبرېږي هم نه زیاتره وخت. چې ته په لیف کې نو ستاسو سوپروایزر خبرېږي، نور څوک پرې نه خبرېږي. نو کله چې یو مشکل پیدا کیږي او کس تا سره ارتباط نیسي، هغوی خبر نه دي تا نه چې ته لیف کې، نو هغوی تا ته ایمیل کوي. نو په داسې حالات کې چې کله ته په رخصتي کې او څوک تاسو ته ایمیل کوي، تاسو نه د کومک غوښتنه کوي، او ته نه یې چې جواب ورته ورکړي، غواړې ستا د ایمیل طرف نه اتوماتیکلی هغه کس ته جواب لاړ شي او ورته ووایي چې زه، یعنی اسلام یا بل کس زه په دغه تاریخ نه دغه تاریخ پورې رخصتي کې یم او خپل ایمیل ته لاسرسی نه لرم. که چیرې کوم جدي مشکل وي، تاسو کولی شئ زموږ د دغه همکار څخه چې دی نوم دی، دغه پوزیشن دی، ورسره ارتباط ونیسئ او خپل مشکل حل کړئ. دې ته ویل کېږي ویکیشن ریسپاونډر، یعنی چې کله ستاسو دفتر نه بار استئ، ایمیل ته لاسرسی نه لرئ، نشئ کولی ایمیل خلاص کړئ، او غواړئ چې څوک تاسو سره د ایمیل د طریق نه ارتباط نیسي، اتوماتیکلی ستا د ایمیل د طرف نه ورته جواب ولیږل شي ستا په نمایندګي باندې. دې ته ویل کېږي ویکیشن ریسپاونډر. نو تاسو وګورئ، زه راځم خپل جیمیل خلاصوم، د جیمیل مې تیار خلاص کړی دی. زما یو بل ایمیل دی، هغه کې ما ویکیشن ریسپاونډر آن کړی دی، هغه ته زه یو ایمیل لیږم، ایمیل ورته کمپوز کوم. نو چې کله ورته ایمیل ولیږم، تاسو وګورئ چې اتوماتیکلی د هغه طرف نه ماته جواب راځي. نو زه څه کوم، راغلم کمپوز باندې مې کلیک کړ، دلته هغه خپل ایمیل لیکم، هغه کوم ایمیل کې چې ما ویکیشن ریسپاونډر آن کړی دی، aisafzada@gmail.com، او موضوع سبجیکټ ورته لیکم problem with DNS. فرض مثال زموږ DNS سرور کار نه کوي، DNS، زه ورته لیکم چې ډیر محمد اسلام یا ډیر صاحبزاده، صحیح شوه. This is to kindly let you know that our DNS server is not functioning properly. Would you please help us fix this problem یا this issue؟ دا اوس وګورئ، ما یو ساده ایمیل ولیکو، چاته مې ایمیل ولیکو، دغه آی صاحبزاده چې نوم یې دی محمد اسلام صاحبزاده، دته مې ایمیل ولیکو چې زمونږ DNS سرور صحیح کار نه کوي، نو کیدای شي چې موږ سره کومک وکړي تر څو دغه مشکل حل شي، او لاندې ورسره زما سیګنیچر دی. نو وګورئ تاسو چې کله زه سینډ باندې کلیک کوم، دا ایمیل چې کله زما طرف نه د کس ته لاړ شي، د aisafzada@gmail.com ته، د هغه طرف نه به ماته اتوماتیکلی بیرته یو ریپلای، یو جواب راځي دغه د ایمیل د طرف نه. خو لږ وخت نیسي، یو کیدای شي 20 ثانیې یا 30 ثانیې، نهایي یو دقیقه، هغه نه زیات وخت نه نیسي. نو دغه نه بعد به تاسو وګورئ چې اتوماتیکلی ماته د آی صاحبزاده د ایمیل ادرس طرف ماته جواب راشي چې زه د دغه تاریخ نه دغه تاریخ پورې په رخصتي کې یم او خپل ایمیل ته لاسرسی نه لرم. که چیرې د دې ورځو په جریان کې کوم مشکل سره تاسو مخامخ کیږئ، کولی شئ زموږ دغه همکار سره ارتباط ونیسئ. وګورئ دا دې ماته اتوماتیکلی جواب راغی، زما هغه ایمیل ادرس ته ریپلای وشوه.
ریپلای کې چې لیکلي دي دا خو هغه زما ایمیل ادرس چې ما ورته ولیکو this is to kindly let you know that our DNS server is not functioning properly. Would you please help us fix this issue? Automatically دا هغه کس د ایمیل طرف نه ماته جواب راغی او جواب کې چې لیکلي ډیر سر ان میډم دا ډیر سر ان میډم دې لپاره لیکل شوی دی چې معلومات نشته چې مثلا یا به میل یا فیمیل د کسر ارتباط نیسي نو په دې خاطر سر ان میډم هغه وخت کې استعمالیږي چې کله تاته معلومات نه چې ما سره میل ارتباط نیسي یا فیمیل ارتباط نیسي نو this is to kindly let you know that I will be out of office from March 2, 2019 until March 10, 2019 and will be back at March 11, 2019. During this period, I will have limited access to my email. For any immediate issues, please contact my colleague Mr. Ahmed Hamid, our training specialist through his personal email address on. نو دلته وګوره اتوماتیکلی جواب ماته راغی چې زه به دغه تاریخ نه دغه تاریخ پورې په رخصتي کې مو په دغه تاریخ به بیرته راځم نو که چې او ځکه چې خپل ایمیل ته لاسرسی نه لرم که کوم جدي مشکل یا موضوع منځته کېږي نو تاسو کولی شئ احمد حامد چې زموږ ټریننګ سپیشلیست دی د سره د ایمیل د تاریخ نه ارتباط ونیسئ او ریګارډز محمد اسلام صاحبزاده کمپیوټر ټرینر دې ته ویل کېږي ویکیشن ریسپانډر نو تاسو دا څنګه جوړوئ زه دغه لیکل تیار کاپي کوم دا مې کاپي کړو صحیح شو دا مې کاپي کړو او کچیر تاسو وغواړئ چې دغه دا اوس کوم ایمیل چې ما خلاص کړی دی دې ته مثلا زه ویکیشن ریسپانډر آن کوم فرض مثال زه ځم چېرته روان یم غواړم دته ویکیشن ریسپانډر آن کوم څوک ماته ایمیل کوي هغه ته اتوماتیکلی دغه جواب لاړ شي نو بیا به راځئ دلته سیټینګ ته سیټینګ کې به بیا په سیټینګ باندې کلیک وکړئ چې په سیټینګ باندې کلیک وکړو بیا لکه مونږ چې څنګه ایمیل سیګنیچر جوړوله دغه اولین ټاب کې نه دی جنرال ټاب کې لاندې به راشئ د دې سیګنیچر نه لاندې وګورئ یو بل بخش دی په نوم د ویکیشن ریسپانډر ویکیشن ریسپانډر اوس آف دی زه څه کوم دا آن کوم دا چې کله آن کې څه شی کېږي سینډ ان اټومیټیک ریپلای ټو انکمینګ میسج صحیح شوه نو کوم د دغه تاریخ نه دغه تاریخ په منځ کې چې څوک تا ته ایمیل کوي نو هغه ته اټومیټیک ریپلای لاړ شي او دغه سبجیکټ چې اوسي اټومیټیک ریپلای اټومیټیک ریپلای او متن دې سي ما غلیکل کاپی کړی دلته کنټرول وی پیسټ کوم اوس وګوره غواړم چې دغه متن وسی د کم تاریخ نه کم تاریخ پورې غواړي رخصتي کې ته ایمیل لاړ شي اټومیټیکلی زه ورته چې د مارچ 2 2019 نه 2019 نه د مارچ 10 2011 پورې ځکه ما د ایمیل کې دلته لیکل شي دغه تاریخ نه دغه تاریخ پورې زه لیف کې ما اوټ اف افیس ما او په دغه بیرته راځم د دې په جریان کې کوم مشکل تاسو کولی شئ دغه کس سره ارتباط ونیسئ که چیرې د خط تاسو ډیزاین ورکوئ ډیزاین کولی هم شئ بولډ اټالیک انډرلاین او که غواړئ چې دا خط ساده وسي پلان ټکس باندې کلیک کړئ دا خط به ساده شي نو هغه نه وروسته تاسو وګورئ زه څه کوم دا مې سیف کړو دا مې چې کله سیف کلیک کړو سیف مې کلیک کړو نو دلته دا چې شو آن شو زما ویکیشن ریسپانډر اوس زه څه کوم دا فرض مثال دا ما ساين اوټ کړل تر راغلم دا مې ساين اوټ کړو زه د خپل یو بل ایمیل خلاصوم هغه نه دته چې کومه ایمیل لیکم مثلا دا ایمیل مې خلاص کړ دینه زاغه ته ایمیل لیکم تاسو وګورئ چې ما ته څه کوي اټومیټیک ریپلای کوي او په اټومیټیک ریپلای کې ما ته هغه میسج را لېږي چې کوم ما په اټومیټیک ویکیشن ریسپانډر کې آن کړی او بل خبره هغه کس ته چې کله ما ته جواب راشي دا کس په ایمیل کې به یو کاپی پاتې کی ګوره دا په خوانه ایمیل له ما خلاص کو او ما ته وایي چې دا ویکیشن ریسپانډر استا اوسم آن دی اف کول غواړي زه ورته چې بالکل دا اینډ ناو کا اینډ ناو باندې کله تاسو کلیک کړئ دا ویکیشن ریسپانډر چې شو اینډ شو اټومیټیکلی به جواب اکسته نزي نو څو ګورئ څه کوم محمد اسلام صاحب زده ته یو میل کوم کمپوز راغلم چاته ایمیل کوم m.islam دغه ته ایمیل کوم ایمیل موضوع چې درته greetings dear Islam I hope this email finds you in صحیح شو همداسې یو دا مې ورته ولیکو امیدوارم چې د دې ایمیل په رسیدو سره ته روغ او جوړ اوسې او لاندې زما سیګنیچر دی صحیح شوه او هغه نور څه لیکل نه کوم فقط سینډ باندې کلیک کوم چې کله سینډ کلیک کوم ویو میسج باندې وګورم چې زما میسج لاړه کنه او دغه میسج زما لاړه اوس تاسو وګورئ اټومیټیکلی یو ریپلای به ماته راځي دغه کس د طرف نه او په هغه ریپلای کې به هغه میسج ماته راځي چې کوم میسج تاسو مخکې ولیده چې ما هلته ولیکو دا اوس وګوره اټومیټیک ریپلای سبجیکټ دی او چې په دې باندې کلیک وکړم دا ریپلای چې شته شوې ده ګریټینګز ایمیل ته شوې ده او موضوع چې شی راته ریپلای کړی دی ډیر سر
madam, this is to kindly let you know that I will be out of office from this tarikh to this tarikh and will be back on delta on razi delta atragala on razi on this tarikh. During this period, I will have limited access to my email. For any immediate issue, please contact my colleague Mr. Hamid. نو تاسو وګورئ دا څومره یو ښه سیستم دی. دا سیستم تاسو په آوټلک کې هم فعاله کولی شئ. نو دې ته وایي ویکیشن ریسپانډر. که چیرې تاسو غواړئ چې ویکیشن ریسپانډر په خپل ایمیل کې آن کړئ نو دا یوه طریقه. د نن دپاره همدومره درس بس دی.